هغه 8 ډوله خواړه چې په پوره ضمانت ستاسې جنسي قوت لوړولی شي. لومړی، کیلې. کیلې د پوتاشیم د لرلو غني سرچینې دي، کوم چې د هغو خواړو په زیاته اندازه سودیم لري، اغیزې خنثی کوي او په پایله کې ورسره د انسان جنسي قوت لوړیږي. دویم، شین چای. د یو ګیلاس شین چای څښل کولی شي چې ستاسې جنسي قوت لوړ کړي، ځکه شین چای په خپل ترکیب کې کافین لري او کافین کولی شي چې ستاسو د پټو عضلاتو په رګونو کې د وینې جریان په ښه ډول تنظیم کړي. دریم، د کب ماهي غوښه. د کب غوښه شحمي تیزابونه لري، کوم چې په دماغو کې د ډوپامین کچه لوړوي او په دې سره د وینې جریان په ښه ډول تنظیمېدلی شي، چې په پایله کې ورسره د انسان جنسي قوت لوړ ځي. څلورم، هندوانه. هندوانه کولی شي چې ستاسې جنسي قوت لوړ کړي، ځکه په خپل ترکیب کې لوپامین لري او دا ماده کولی شي چې د وینې رګونو ته سکون وبخي، چې په دې سره ستاسې د پټو عضلاتو په رګونو کې د وینې جریان ښه تنظیمېدلی شي. پنځم، زنجفیل. د یوې څېړنې له مخې چې د کورډولوژي په نړیوال ژورنال کې چاپ شوې ده، پکې راغلي چې په اونۍ کې څو ځلې د زنجبیلو خوراک در سره دا مرسته کولی شي چې جنسي قوت مو لوړ کړي. شپږم، مرچک. تاسو به په دې لیست کې د مرچک د نوم په لیدو حیران شوي یاست، خو د مرچکو خوراک کولی شي در سره مرسته وکړي چې ستاسو میتابولیزم لوړ کړي او اندورفین مو تحریک کړي، کوم چې ستاسې د زړه ضربان چټکوي، چې په پایله کې ستاسو د محفوظو عضلاتو په رګونو کې د وینې په ښه ډول جریان ته لاره هواریږي او په دې سره مو جنسي قوت لوړ ځي. اووم، د انارو جوس. د انارو جوس کولی شي ستاسې جنسي قوت لوړ کړي، ځکه په خپل ترکیب کې د اکسیدیشن ضد مواد لري چې ستاسو د بدن د وینې جریان ډیر ښه تنظیموي. اتم، بادام. بادام په خپل ترکیب کې امینو اسیدونه لري، کوم چې د وینې د جریان په تنظیم کې ونډه لرلی شي، چې په دې تنظیم سره کیدلی شي ستاسو جنسي قوت لوړ شي. ملګرو، که چینل مو نوی سبسکرایب کړی، د لا ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ.